بسم الله الرحمن الرحیم. د مسائل ضروریونه سم مسائل مخکې من بیان کړیو. اوس د دې ځنا یو مسله بل بیانو د اذان او اقامت. اذان او اقامت. اذان یو اعلان تویل کی په لغت کې اعلان تویل کی خبر ورکول ہوتا. اوس د اذان کول د دې لپاره داسې یو ماشوم یا داسې کم قسمه خلق داغي هغه کولی شي. اوله خبره ده او د دې په اړه کې یو سوال هم دی چې آیا با نابالغه یا ماشوم اذان کولی شي او کني شي کولی. نو د دې خبره جواب دار چې ناپوه ماشوم اذان او اقامت صحیح نه دی. زګه کچرته داسې یو ماشوم وی چې دا پوهه دی په خبره باندې پويږي خیر ک نابالغ دی خو په خبره باندې پوهه دی د اذان جایز دی سره د کراهت نه. لکه فتاوا علمگیریه دا مسله ذکر کړی. دویمه مسله بیانو چې آیا د اذان او اقامت په الفاظو کې مخکیواله رستواله وشي نو د اذان به دوباره کوي او کنا د اذان بس دا صحیح دی یا اقامت په الفاظو کې تاخير او تقدیم مخکیواله وشو نو آیا دا اقامت صحیح دی او کنا دوباره بل اقامت وکړي. نو دا خبر واوري کده اذان په کلماتو کې یا د اقامت په کلماتو کې مخکیواله تقدیم یا تاخير شي نو مخکې کلمات دی دوباره ویل شي یعنی داسې ویل چې مخکینی کلمات دوباره ویل شي او بیا هغه ورپسې کلمات ویل شي یا داسې طریقه وشولا چې یو مؤذن دی اذان وکړو اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه پرغستو حي على الفلاح طلع او د حي على الفلاح نه رستو حي على الصلاه ویل نو آیا دا اذان صحیح دی او دا صحیح نه دی. نو دا خبر یاد ساتي کچرته دا اذان دوباره وشي نو بهتر دی او کچرته په دغه اذان کې یا اقامت کې دوباره دغه الفاظ لراشي س تصحیح لراشي سمول لراشي بیا هم ټیک دی. که یو کلمه دې سړی نه پادشوا د اذان ویلو په وخت کې یا د اقامت د ویلو په وخت کې یو کلمه دې نه پاتشولا کده ته دا خبره زر یاد شولا چې د کم زینه کلمه پاتې شوی د اغه زینه دی دوباره غ اذان کی یا د اغه زینه دوباره غ اقامت کی او کچره نو نو ارستو ورته راځي شو نو لازمی خبردار چې د اذان او د اقامت دوباره وکي لکه احسن الفتاوی دا مسله ذکر کړی دا. بل یو مسله د اذان او د اقامت د کلماتو جواب ورکول دا به څنګه وي. نو د دې په اړه کې راځي یو قول د علماو دار چې دا مستحب عمل دی. دویم قول دار بعضی عالمانو په نسبت دا واجب عمل دی چې دې جواب ورکې په دې کې با سکمه کوتاهی نه کې نوس کې اوسړې د اذان نمخ کې جمعه تراورس او بیا هم جواب ورکې نو دا جواب ورکول څه شي دي مستحب دي. اوس په دې کې دا یو خبره ذکر کو چې اوسړې دې جمعه تراغله دی دلته اذان شروع دی او دا د قران تلاوت کوي نو آیا د قران د تلاوت په وخت کې به د اذان جواب ور کوي او کنا دا به تلاوت د قران کوي نو خبره ده بهتره خبره ده چې دا سړی د خپل تلاوت جاری ساتي کدا ځکه دا تیار جمعات کې ناس ته کدا د اذان جواب ورنګي نو پاغي باندې دا سړی ګناګار نه دی. او دغه شاهد کې زنانه هم نارینا هم د جواب د اذان ور کوي. بل یو خبره ذکر کو چې په د اذان د سحر په اذان کې الصلاه خير من النوم آیا د دې جواب کې با دا صدقتا وبررتا وبالحق نطقت آیا دا الفاظ شته او کنيشته. د دې په اړه کې دا واوري چې په حدیثو کې د دې الفاظو هیڅ ثبوت نشته چې صدقتا وبررتا وبالحق نطقت د دې الفاظو هیڅ ثبوت پر احادیثو کې نشته. الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم ویل بس جواب د الصلاه خير من النوم سره ورکی دا یو اهم مسله ده
یو سوال له هغه دا او دا زمون بعض مؤذنین هم غلطی کې کوي او بعض خلک یا قصدن کوي یا ورته پته نه ده. مسله دا ده یو مؤذن دی هغه اذان کوي او کله چې هغه اذان کوي نو اقامت دا بل څوک کوي نو د دې څه حکم؟ جواب واورا که مؤذن موجود نو بل سړی به بغیر د اجازه د مؤذن نه اقامت نه کوي. تاسو ګورئ زموږ مؤذن موجودی بغیر د اجازت نه خلک څه کوي؟ اقامت کوي. دا طریقه ټیک نه ده. مؤذن موجود دی او سړی اقامت کوي خو مؤذن په دې باندې خپه کیږي نه، خیر دا سړی اقامت کوي. خو اوس دا چې مؤذن موجود دی او مؤذن په دې کار باندې خپه کیږي نو هغه دا ښه نه ګڼي، نو بهتره خبره دا ده چې دا بل سړی اقامت نه کوي، مؤذن په خپل اقامت وکړي. رد المختار وغیرہ دا مسله ذکر کړی دا. بل یو مسله هغه دا ده چې بعض خلک به تاسو وینئ چې کله اقامت کیږي نو د اقامت په وخت کې د لاسې داسې ځوړن دا لاس داسې کې خودي په نامه باندې آیا دا لاس کې خودل په دې اقامت کې دا څنګه دي؟ اور لازمی خبره خدا ده او بعض خلک د سنت عمل وي، خو لیکن دا خبره ټیک نه ده. د اقامت په وخت کې لاس ځوړن نیول دا صحیح طریقه ده، ځکه چې د اقامت په وخت کې لاس کله ځوړن ونیول شي او لاس ته الله اکبر د پاره اوچته نو دا شان د اظهار دا ډیر عظمت والا دی. نو دا صحیح طریقه ده یعنی الله ته دا عمل ډیر خوښ دی چې دا مطلب احکم الحاکمین خبره ده. نو بل خبره په دې کې دا خبر دا لازمی خبره ده. بل خبره دا بعضی خلک ناپوه خلک د جمعې په لومبۍ خطبه کې لاسونه تړي کینی او په دویمه خطبه کې لاسونه په پندوک دي. دا د لاسونو تړل پرانستل هم د هیڅ ځای نه ثابت نه دي او دا د سنت یا ثواب ګڼل بدعت دی. په دې خبره باندې پوه شئ. بیا یو بله مسله ذکر کوو، هغه آخري مسله دا ده د اذان او د اقامت دپاره خاص ځای مقرر شته چې مطلب دا دی چې خامخا ښي طرف ته اذان کېږي، ګس طرف ته کېږي یا د اخوا جماعت کېږي یا د دې خوا کېږي، نه ځای مقرر په دې کې نشته. که د اذان د محراب نه په ښي طرف وشو هم ټیک ده، که د محراب نه په ګس طرف باندې وشو هم ټیک ده. که دا د جماعت په بهر صحن کې وشو که په جماعت کې دننه وشو په دې کې څه خاص مسله نشته دی، په دې کې داسې خاص خبره نشته. نو اقامت او اذان دپاره بله خبره دا ده کله کله خلک اقامت دپاره مؤذن لر خاص امام په جوخ پرېږدي نو د دې خاص ځای پر خوځدل دا ټیک نه دي. که دا مؤذن په سب په هغه ځای کې ولاړو هم اقامت کولی شي او که دا د سب په دې ځای کې ولاړو هم اقامت کولی شي. بس ته چې کوم ځای میلاو شو مؤذن وایي چې خامخا دې اقامت کوم دا د جومات په وخت باندې راځي. داسې نه چې خلکو د پاسه بیا خپې راړوي. دا یو څو مسایل چې موږ بیان کړل. صلی الله تعالی